السلام علیکم. مونږه دلته زمونږ یو خوږ ورور یو ځلنده ستاره چې یاره یقین وساتئ چې تقریبا 40 سال خو دغه شو که نه جي داسې به کېږي او داسې په یو پوزیشن په یو حال د ټي وي او د ریډیو یو اوچت فنکار جلیل شبنم صاحب سره ناست یو راغلي یو. دا زما خو ډېر زوړ ورور دی، ډېر لکه د مرګتیا هغه داسې و چې ګنې لکه د روڼو غوندې او د دوستانو غوندې او ډېر یو ښکلې هستي یو ښکلې او ماشاءالله یو بله خبره غټه دا ده چې ګنې مونږ خو لږ دغه شو او د الله په فضل و کرم باندې د صحت داسې بحال دی او الله پاک د دغه شان لریم چې زموږ سترګې پې یخېږي. نو دی سره یو څو خبرې کوو. جلیل شبنم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر علي. څنګه لګي الله مو عزتمن کړ، ډېر عزتمن شي. امان ښه یو شکر دی، بچي مو څنګه دي په خپله څنګه حالات زندگی ماشاءالله ماشاءالله د مخ دا ډانچه داسې چې دی کې لکه هغه د زندګۍ سټډي کېږي چې حالات ژوند عکاسي پکې کېږي. او چې بالکل واو جي الله مو خوشاله لره. یاره یقین وساتئ دومره زیات خوشحال شوم چې تاسو کوم زموږ خدمت وکړو یا دغه وکړو نو دا خو لکه یو لویه دغه ده اکه د پښتونولۍ او ستاسو دا فن خو هم داسې و چې دا خو یو هغه دغه د شوق یو خبره وه، شوقیه فنکار که نه شوقیه فنکار ماشاءالله الله مو خوشحاله لره. نو جي تاسو چې دې فن ته راتلی که ناسې د عوامو دپاره یو تپوس ته نه کومه نو دا خو لکه ماله خو ټوله زندګي ستاسو مخې له پرته ده خو د دې خو به تقریبا 40 سال کېږي که نه جي 45 سال ماشاءالله. او بیا په دې کې تاسو چې د دې پښتو د ژبې کوم خدمت وکړو د ټیپ دغه کیسټ په شکل یا د ټي وي کې د شیشې باندې راتلل یا په ریډیو باندې لکه یو داسې هم د میوزیک شوبه نشته چې تاسو نه پاتې شوي بلکې خلکو تاسو له مینتونه کړي که سټیج دی که دغه د پار دی کې الله پاک دومره یو لوی حیثیت درکړی چې بادشاه پاتې شوي وزیر هم ده ماشاءالله. او دا زموږ د دواګانو او ضروري او تعلق د نزدېکت برکت الله مو خوشحاله دا راله وایي چې دا تقریبا تاسو د دغه راتلی نو تاسو چا نه متاثره وئ که نه په خپل شوق باندې رالی او دې میدان ته که نه جي زه خو ول ستاسو شکریا ادا کوم او چې تاسو دلته راغلی ستاسو د چینل هم الله دې آباد ساتي، الله تعالی دې نور مخ وړاندې باندې بوزي. امجد خان چینل دی او زه خو ملګرو ته هم چې لکه وایي ګورئ سبسکرایب یې کوئ انشاءالله دې کې ډېر ښکلي پروګرامونه تاسو ته میلاویږي. ایوب صاحب خبردار ده چې تاسو ایوب جلبیوال څه چا نه پټ خو نه دی او ما ډېرې کیسټې کړي دي په هغه وخت کې او ستاسو ډېر ښه شاعري ده هغه څه چې د پښتو شاعري وایي که نه او د پښتو هغه الفاظ څه ته وایي نو هغه ستاسو په شاعرۍ کې دي ځکه چې یو خو ماشاءالله ستاسو خاندان داسې دی چې لکه ډېر د ښې کورنۍ نه ستاسو تعلق دی او زه تاسو چې خبره وکړه د 40 کالو نه زه تاسو سره زما یو تعلق دی او ډېر وخت پس میلاو شو تقریبا سره 20-25 سال خو داسې کېږي بالکل جي بالکل چې موږ میلاو شو. نو زه به دا خبره وکړم چې بیا خو زما د وړوکوالي نه بس یو شوق و ما به د راډیو اورېدو او زما ډېر زیات بس خوښ و او بیا په ګزار چې بس رالم هلکه زموږ خاندان کې دې فن والا څوک نه وو. زما والد صاحب نو موږ ته سوات کې هغوی به دا تجارت کولی که نه خو به زه پکې رالم بس عوام دي بس هغوی خوښ کړو او ول د حجرو نه موږ لګیا وو په حجره کې. بل زه به دا خبره ته وکړم چې دا خبره ما په انټرویوګانو کې نه ده کړې خو اوس زه کوم چې زه د الله تعالی ډېر شکرګزار په دې یم چې ځینې فنکاران چې په سټیج باندې چلیږي خو لکه نور کیسټ نه چلیږي ډېر داسې وي چې د هغوی لکه کیسټ یا څه بل څه چلیږي خو لکه په سټیج نه چلیږي. واحد الله ماته داسې یو فن راکړی و چې په عین ټایم به زه خبره په حجره کې به زما پروګرام چلیدو په کیسټ په چلیدو په ټلویزیون به زما پروګرام چلیدو په ریډیو پاکستان به چلیدو او فلم ته به زه تلم لاهور ته که نه ګلنار بیګم د خدای بخښي ما هغوی سره رباب هم غږولی دی خیال صاحب سره ماجبین بیبي سره او ما د اکثر د ودونو کې یا د پروګرامونو کې دا رباب ما په خپل زده کړی دی ماشاءالله. چا سره ناست نه یم د فن په دنیا کې هم زه چا سره ناست نه یم که نه نو دا بس الله تعالی او زه چې کېنم نو حالانکه زه د ریاض ټیم هم راته نه میلاویږي زه چې ته کې ریاضل وکړم که نه خو به چې کېنم الله تعالی قدرتي خبر دا چې هغه جي بالکل دا تجربې نه خبره داسې ده جي چې لکه تاسو کیسټ به موږ له کوو یا به دغه که نه زما خو د مخلوق کیسټ یې مو کړی دي جي
خو ګنې تاسو چې به کېناسته یو غزل به یا دغه نو تاسو به داسې یو دغه ورکو چې ټول میوزیک والا به حیران پاتې شو چېرې دومره لویه پوهه دومره لوی دغه علم که نه دا خو ستاسو کمال و ځکه چې تاسو شاعري به داسې لیکله که نه هغه به ډایرکټ خبر ده چې هغه طرز ستا هغه دغه ته به هغه جوړه وه تاسو ته پته ده چې په اینه ټایم به ممکن سو نو تقریبا کیسټ کې 12 غانې راتلې بالکل جی هغه 12 په 12 به تاسو لیکلي وي بالکل جی نه هغه به چې مونږ د بکینه فاروق استاد خدای بخي هغه اکثر ډیر را سره وکنه نو چې مونږ بکینه هغه ته 72 داسې جوړ شو ځکه شاعري به داسې وه کنه دا ستاسو ذهن ښکلی دی ستاسو نظر ښکلی دی ستاسو سوچ ښکلی دی په خپله ښکلي یئ نو لکه میدان به هم تاسو سره ښایست زیات کړو دا اوس تاسو سترګې ښکلي دي او ماشاءالله ماشاءالله ډېر زه به تاسو ته دا ووایم چې دومره خوشحالي مو محسوس کړه که نه چې ګنې لکه هغه مونږ دا زاړه یاران چې ووینو ډېر زیات خوشحال شو ستاسو خو ځان له یو دنیا دا یو داسې لکه مثال کې تاسو په 1 نمبر پوزیشن باندې چې لکه 45 سال مخکې را روان دی نو لکه دوله شوی نه دی جي زمونږ د سوچ او د نظر مطابق یو خدا چې زه د ستاسې دغونه میزان ساتلی نشو مشو نه که نه بالکل ماشاءالله مطلب ته وایم دا زه دې دپاره نه یم چې خدا په ما د الله مهرباني ده بالکل صحت که نو ټول عمر مونږ د داسې ځایونو کې تېر کړي دي چې لکه دا ورته یم چې هغې کې به هر څه دغ کېدله په چون کې د دې شي نه ما ځان ځکه ساتلی دی چې دا د الله په مهربانۍ سره شوي دي او نه مې د رجحان کړی او زه مخلوق ته هم وایم چېرې تاسو د هر قسمه نشې نه د دې نه ځان وساتئ ځکه چې دا تباهي ده بالکل جی که هغه سګرټ دی که نسوار دی که آیس دی که هر څیز دی خو د نوم یې د تباهۍ دی بالکل سر یې د تباهۍ دی نو خپل بچي مو ساتئ خپل ځان مو ساتئ او کوشش کوئ چې د معاشرې دپاره د دې ملک دپاره د دې خاورې دپاره څه وکئ زمونږ هغه یو ملګری هغه به وایي چې شاعر کې د کوم مینه نه وي نو دی شاعر نه دی که نه چې دی شاعر وي نو دی کې به د قوم د ملک او د خپل وګړو مینه به د ده سره وي زه خدای شته چې په دې خپل وګړو باندې چې څومره پاکستان دی هلکه زه چې اوس دا ما اسکیډن کړی بیمار شوی وم نو ما ته د کشمیر نه د پنجاب نه د بلوچستان نه د هر ځای نه ما ته خلک رالو ما ته ټلیفونونه شوي دي نو خدای شي ما باندې پاکستان دا مخلوق ډیر زیات ګران دی بیا د خپل پاکستان نه چې بار دوبۍ او سعودي عرب ټول کنه چې چرته هم پښتون بچی دی لکه د افغانستان نه ګوره ما ته خبر مثال ټلیفونونه شوي دي ما ته پوسټ کړی دی بل زه د ټول میډیا ډیر شکر گزار یم چې څومره د پاکستان نه بار میډیا ما ته راغلی ده جی بالکل زما ته پوسټ کړی دی صحیح نو زه دا زما څه کمال نه دی دا د مخلوق کمال دی او دا د الله تعالی بس یو خصوصي فضل دی چې ما دغه 40 سال ما سټیج وچلو په دې کې ما خبره پرویز مشرف ته بېنظیر بیبي ته غلام اسحاق صاحب ته د ټولو ته ما پروګرامونه کړي ان صدر جی بالکل منم او د وزیر دغه تقریبا په هفته کې 3 ځله کو گورنر وزیر اعلی صاحب ته کنه نو دا د الله مهرباني ده ځکه سټیج چلول ډېر ګران کار دی تاسو نه جزي او تاسو کومه دا راته وایي چې لکه د لومبنۍ ورځې نه راوالی نو ستاسو په دې اواز کې څه 19-20 فرق نه دی راغلی د خلکو اوازونه دي خامخا لکه څه پرسنټیج باندې لکه وروسته مخکې شو کم او زیات شو خرابوالی پکې راشي دغه خوږوالی ته وځي ستاسو اواز ماشاءالله چې څنګه د لومبۍ ورځې د سټارټینګ نه والي تر اوسه پورې که نه دې کې راز څه دی جي نو ما خو ته یو خو د مخلوق دواګانې دي دې کې شک یو ما خدای شته لالچ نه دی کړی پیسو ته مې اثر نه دی کړی دام راله پته ده ځکه چې کم کوم کې د پیسې او د کرسۍ لالچ راشي نو هغه کوم غورځېږي نو ما ته خود به خود خلک خبر ده چې پیسې هم راکوي ما سره مینه هم کوي دا زه چې اوس خدای شته دا اوس د بیمارۍ حالات کې دا 2-3 کاله وشو 2021 نه غالبا که نه نو زه یم چې دې مخلوق ما ته چې په صحیح وس بر شوی که نه دې مخلوق ما ته خبر ده چې ما په ژوند کې چې دومره فروټ نه ولیدلي دې مخلوق ما ته راوړو د ملتان کې زما یو ملګری د دغه جیم د سوګیس هغه ما ته خدای شته هغه ځای نه هغه امونه یو شی بل شی که نه اصل دا دې پورویم چې دا د مخلوق نه ده پیدا غ یادګیري نه ما خو امجد خان ما خو چې بس ما غانې ویلې دي او خلکو لاسونه پړکوري بس خبره ختمه ده تاسو خو چې غانو لروتي جنو لکه تاسو څه د انکم د پاره نه یروتي څه د ګټې د پاره نه یروتي خو زه یو شوق او مال خو د مون نه دا پته ده چې تاسو جی یو شوقي فنکار وي یو قسم لالچ مو د میدان ته نه دروړه خو بعد دک کوچ خپل لغو بیا چې تاسو وروته نو ډېر خلکو به ویګني